سلامونه مینه او درنښت ګرانو اوریدونکو، امید روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. زما دغه کانال ځان سره سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو سره شریک کړئ او کومنټ لایک هم هیر نشي، ترڅو نور ښکلي ریښتینې داستانونه تاسو ته خپاره کړمه. په دې کانال کې هم په پښتو ژبه او هم په دري ژبه داستانونه خپریږي. نننی داستان له دې ځای څخه شروع کیږي. زما د خوشحالي موده په ژوند کې لنډه وه. هغه چې دوه شي درې هم کیږي، مشران وایي. مستعار نوم مې ترانه ده. موږ شپږ خویندې یو، درې ورونه لرمه. زه ټولو څخه مشره یمه. موږ په ښار کې ژوند کوو، البته د افغانستان یو شمالي ولایت کې. ما مکتب نه دی لوستلی. پلار مې ډېر ځمکې لري خپل کلي کې. پلار مې رسمي دنده هم لري. پلار مې رئیس ده د ولایت په یو ریاست کې. د پلار دندې لپاره موږ د کلي څخه ښار ته راغلی وو، کډه شوی وو. یوازې موږ ښار کې یو. زما د پلار خپلوان ټول په کلي کې ژوند کول. زما د پلار یو تره زما لپاره د جرګې ته راغی. خپل زوی ته زه یې وغوښتلمه. زما د پلار تره 4 زامن درلوده. زما د پلار تره ډېر مالدار و، د کلي خان و. ټول زامن یې تعلیم کړی و. یو زوی ډاکټر و، بل یې قاضي و. زه یې چې ورته وغوښتلمه، هغه په کورنیو چارو وزارت کې دنده درلوده. 3 زامن یې واده کړی و. یوازې دغه زوی چې مجرد و، زه یې ورته وغوښتلمه. پلار مې زه یې هم ورکړمه. زه هېڅ خبره هم نه وم چې ما ورکوي. زموږ د خلکو داسې رواج ده چې جنۍ څخه پوښتنه نه کوي او جلکۍ هم څه نه وایي، ځکه پوهېږي چې پلار او مور هېڅکله غلط پرېکړه نه کوي. پلار او مور تل کوشش کوي چې ښه پرېکړه وکړي خپل اولاد لپاره، خو زه یې هم ورکړمه. شیرینخوري مو وشو. موږ د قوم داسې رواج ده چې زوم خسر کره نه پرېږدي جلکۍ سره. حتی وروسته له واده هم که زوم راشي مهمانخانې ته یې بیایي. د همدې خبرې لپاره زومان خپل خسر کره نه ځي. یوازې زموږ نه، د ټول قوم همدغه رواج ده. په موبایل کې مې خبرې ورسره کول. ډېر مالدار و. زر واده یې وکړل. زما واده وشو. واده یې په هوټل کې ونیو او په کلي کې هم واده یې نیولی و. ښه خلک و. زه حرام ومه. زما د واده څخه 6 میاشتې ووتلې. زه د 5 میاشتو امیدواره ومه. یو ورځ زما ملا ډېر درد کول. ما خپل خاوند یاسین ته ویل چې ملا مې ډېر درد کوي. یاسین ویل اوس وظیفې ته ځمه، مازدیګر وختي درځم، ته تیاره اوسه، ډاکټر ته ځو. زموږ د کور ډېر غټ و. 3 لیوره ښځې مې هم یو ځای ژوند کول په یو دسترخوان کې. کله چې سهار چای وخوړل شو، یو خپل وظیفې ته لاړ. یاسین هم کار ته لاړ. زه خپله کوټې ته لاړمه. زموږ کور کې یوه ښځه وه، پخلي، جمع جارو، ټول کار به یې کول. زموږ د کور ښځې هېڅ کار یې نه کوو، یوازې خپل ماشومان یې ساته او غلی کول. غرمه زه ډوډۍ لپاره لاړمه. هېڅ سترګې مې نه پورته کېدل له خوبه. یو وخت و چې د ژړا چیغې غږ راغی. منډې مې کړل. کله چې دهلیز ته ووتلمه، خوښه مې خپل مخ وهي او ژاړي. ما فکر وکړ چې خوب وینمه. زما د کاکا خسر انګور ولاړه وه. ما هغې څخه پوښتنه وکړه چې څه خبره ده. هغه ویلې خاورې دې پر سر شو، څه خبره ده، نور څه خبره یي. ما ولیده چې خواښې او اندرندې مې چیغې وهي او اولۍ ته منډې وهي. ما هم منډې کړه. ګورمه چې کټ د سړیو پر اوږه ده. کټه که یاسین ټوټې پکې پروت ده. او یاسین طالبان په چسپکي مین چې پر موټر یې لګولی و شهید کړی و. زما خویندې مور هم راغله. یاسین یې ناوخت خاورو ته وسپارل. مور مې تر 7 ما سره پاتې شو. کله چې 7 پوره شوه، مور مې ویل ترانه ځان سره بیایم. خسر مې ویل ترانه هېڅ چېرې نشي تلی، زموږ کونډه ده. خسر مې راته وویل لور جانې
د دریو زامنو په منځ کې مې هر یو چې ته خوښوې همغه سره ستا نکاح کومه. ما ویل زه واده نه کومه. خسر مې ویل اوس نه، اوس انتظار کوو ماشوم دې پیدا شي، وروسته له هغه تر هغه وخت ته خپل فکر وکړه، بهترین ژوند درته جوړومه. مور و پلار مې ټول خپلوان مې ویل ته ځوانه یې واده وکړه. زما د 3 لیورونو منځ کې قاضي ډېر مهربان او ښکلې ځواني درلوده. ما همغه وټاکه. دغه قاضي 4 اولاد هم درلوده. خلاصه ماشوم مې پیدا شو، هلک و. څو میاشتې وروسته خسر مې راغی او راته یې ویل څه دې فیصله وکړه لورې؟ ما ویل قاضي. هغه ویل ډېر ښه فیصله دې کړی. ملا یې وغوښته، ډېر غټ خیرات یې بار کړ. په دې خیرات کې زما او د قاضي نکاح یې وکړه. کله چې نکاح وشو زموږ د ښار وضعیت خراب شو. کابل ته کډه شو. قاضي کابل ته تبدیل شو. کابل کې 2 اپارتمانونه یې کرایه کړ. قاضي خپله له شریعت څخه خبر و. هر شی چې ما ته اخیسته زما بن ته هم اخیسته. قاضي خپل اول واده په مینه کړی و، ډېر ورته ګران و. زه له قاضي څخه یو زوی مې پیدا کړه. بنه مې ډېر ما سره ضد درلوده چې ولې پر ما بنه شوې. زما کره زوی پیدا شو، ما ته یې مبارکي هم رانه کړه. په یو بلاک کې مو ژوند کوو. کله چې زوی مې د 3 میاشتو وشو بیا حامله شومه. په دې وخت کې کرونا وایروس راغی. کابل ټول قرنطین شو. قاضي ویل زه مور ته مې ځمه. وظیفه خو هسې نشته، رخصت یمه. قاضي ته مور ډېر ګرانه وه. ما ویل زه هم در سره ځمه. قاضي راته ویل نه تا نه بیایمه، کرونا وایروس ده. زه د 1 هفتې لپاره ځم، مور ته مې بېرته راځمه. ما ورته ویل موټر کې څوک پورته نه کړې چې کرونا وایروس ونه لري. قاضي ویل ښه بیبي جانې سمه ده. په ټوکه یې راته ویلې. سبا قاضي لاړ. کله چې سبا راته زنګ ووهه راته یې ویلې چې ستونی او سر مې درد کوي، شاید شمال وهلی وي. ما ورته ویل ډاکټر ته لاړ شه. ویل نه سر مې دومره درد نه کوي. کله چې سر درد شدید شو ډاکټر ته یې بوتله. تست یې وکړه، کرونا وایروس و. کله چې ډاکټر ویل کرونا وایروس لري موږ ټول ژړل. قاضي ویل یوازې کرونا وایروس باندې سړی مړ کیږي. خو حرکت یې وکړ کابل ته. کله چې کابل ته ورسېده یو شخصي شفاخانې ته یې بوتله. هلته بستر شو. 4 ورځې بستر و. ښه و. 5مه شپه سیستم تنفسي خراب شو او په 1/2 شپه کې مړ شو. قاضي په شفاخانه کې چې کله مړ شو په پلاستیک کې تاو کړه، وطن ته یې بوتله. حتی موږ ته اجازه رانه کړه چې مخ یې وګورو او ښېګان یې ورسره لاړ. بیا زه کونډه شومه. زه تر اوسه فکر کوم چې قاضي ژوندی ده، ځکه سلامت له کور څخه لاړ او بېرته رانغی. خسر مې ویل تاسو باید نکاح وکړئ. هم ما ته یې ویل هم زما بن ته. ما سره یو ورور مې ژوند کول. طالبان کابل ونیوه. زما یو خور په امریکا کې ژوند کوو او ښایي مې امریکا دولت ته ایمیل وکړ چې زما ښځه او بچیان په کابل کې بند پاتې دي. ایمیل راغی. خور مې ما ته یې ویل لاړ شه میدان ته. زه لاړم میدان ته. 3 ماشومانو سره مې. خور مې 2 اولاده درلوده. ایمیل چې ولیدل زما یو زوی یې پرې نه ښوده. زه لاړم. زوی مې مور ته مې پرېښوده چې بیا زر غواړم، مګر خبر نه وم چې ټول د خارج خبرې دروغې دي. لاړو. اول قطر ته، له قطر څخه لاړو امریکا ته. هلته ورسېدم چې هېڅ خبره هم نشته. زوی مې مور سره مې ښه و، نور خوشحال و، مګر خور و ورور پسې ډېر خفه شوی و. ټوله ورځ ما سره خبرې کوو. زوی مې مریض شو. ډاکټران ورته ویل مغزي تبه لري، مننجیت. ما په دې وخت کې خپله اوښې ته ویلې چې اوښی جانې زه غواړم کابل ته لاړ سمه، که زه دلته پاتې سم لیونۍ کېږمه.
او خیمې هم زما کار جوړ که بیرته داوطلبانه کابل ته راغلمه. اوس شکر الحمدلله زوی مې ښه ده او مور و پلار سره خوشحاله ژوند لرم. دغه و زما د ژوند داستان، د کیسې پایله. ګرانو اوریدونکو، امید لرم دغه کانال ځان سره سبسکرایب کړئ او خپل ملګرو سره شریک کړئ. تر بیا بل داستان پورې تاسې په مهربان او پاک الله سپارم. الله مو مل شه.